السلام علیکم زما ګرانو او زړه ته رانږدې مینهوالو، راځئ چې نن تاسو ته طلا او معلومات درکړم. موږ څنګه معلومولی شو چې ایرانۍ طلا، سنګاپوري طلا او همداسې کویټي طلا موږ معلومه کړو. بیا په دې کې موږ لرو 14 عیار چې ایرانۍ طلا ورته وایي، 18 عیار چې سنګاپوري او عربي طلا ورته وایي، او دې کې 21 عیار چې کویټي طلا ورته وایي. 22 عیار هم عربي طلا ده چې هغه ډیره قیمتي طلا ده، هغه هم کولی شي. هغې نه بعد نو 40 عیار ده، هغې ته موږ پاسه یا خښته وایو. هغه طلا چې کومه اوبه شي هغې نه بعد ورته پاسه یا خښته وایي، نو هغې ته 40 عیار طلا وایي. او راځئ څنګه موږ معلومولی شو چې تاسو دغه طلا څنګه چک کړئ. نو لومړی ورونو دا طلا م تیار دا هلته وسولو په دې تیږه باندې. کله چې په تیږه باندې ووهله، هغې نه وروسته یو دا عیار دا خپله ایرانۍ طلا، دا ګوته ایرانۍ طلا ده، دا خپله 14 عیار کې ده. ما سره ورونو تاسو ګورئ چې دغه طلا ما سره دا ګورئ د ټیم په شکل دا 19 عیار کې ده. دا له ایرانۍ طلا نه جګه ده او عربي طلا ده، خو عربي طلا نه یو عیار ټیټه، ځکه عربي طلا 18 عیار کې راځي یا سنګاپوري طلا 18 عیار کې راځي. نو دا هم موږ هلته هغه کوو سلوو. دې نه بعد موږ ته معلومیږي چې ایرانۍ طلا څنګه معلومولی شو، عربي طلا موږ څنګه معلومولی شو. او دې نه وروسته ورونو دا چې ده دا 18 عیار ده. 18 هم شاید پوره نه وي، ځکه چې 1915 یا 1980 پورې شاید راشي. 1915 کې دا هم دلته وهو. دا د ورونو دا تیزاب خو تاسو ورونو ګورئ، دا تیزاب چې دي عربي تیزاب دي او دا تیزاب ورونو ایرانی تیزاب دي. نو و دلته معلوموي چې ایرانی طلا څنګه موږ معلومه کوو. و دا تیزاب دلته اچوو، ورونو تاسو ګورئ دغه چې د عربي ایرانی طلا ده، ګورئ سور رنګ ښیي. ګورئ دا اولینی نشان چې دا سور رنګ ښیي د ایرانۍ طلا ده. دا دویم هم همدغسې، دا چې دا لږ سپینچکه ښیي د دې عیار لږ ټیټ ده، خو 19 دا د ایراني تیزابو وسه پرې نه رسیږي، نو نشي کولی چې دا مثلا رنګ یې تغییر کړي. دا بله هم 18 عیار ده، هم یې وسه نشي رسېدلی. نو تاسو وګورئ ایرانۍ طلا دغسې معلومیږي چې لږ ذرې رنګ یې سور وي. او دې نه وروسته بیا 515 عیار طلا چې ورته وایي فیصدي کې، نو هغه وروسۍ طلا ده. وروسۍ طلا هم همداسې رنګ لري، خو متاسفانه چې ما سره وروسۍ طلا نشته ده، چې تاسو هغه هم زه چک کړم. وروسۍ طلا چې دا سور رنګ ایراني طلا لري، له دې نه هغه پسې بیخي تیز وي. دا لږ ذرې صحیح په سور رنګ باسي، هغه دې نه پسې تیز وي. راځو دې خوا ته نور تیزاب اچو چې دا عربي تیزاب دي. اوس به عربي تیزاب تاسو وګورئ چې دا کوم عکس العمل ښیي. نو دې سره به دا تاسو وګورئ ورونو چې ایرانۍ طلا به ختمه شي بیخي. فکر همدا ورونو ایرانی طلا مکمله ختمه شوله له عربي تیزابو کې. کله چې طلا عربي یا روسي تیزاب پکې عربي واچوي، نو هغه طلا له بینه زر ځي نظر دا نورې طلا ته. نو تاسو وکتو ورونو ګورئ چې ایرانی طلا زر ختمه شوه نظر عربي طلا ته. نو دلته عربي طلا کې ما سره 2 رقمه دي، یو 19 عیار ده، یو 18 عیار. دا اوس وهمه دا 19 عیار، دا هم چې کله هغه که دې نه بعد دا 18 عیار ده. ګورئ ورونو دا څه ناسم مقاومت کوي، ګورئ دا سم ناسم مقاومت کوي. اوس راځم بیرته هم دا ایرانۍ وهمه، تاسو دا مقاومت یې وګورئ چې څونه ضعیف په مقاومت کوي او څونه وخت دا ختمیږي. نو حتی داسې وخت هم راځي چې ایرانۍ طلا باندې چې د عربي تیزاب حتی بوی هم ولګېږي، معمولي هغه شي ختمي. ګورئ ورونو دا یو قپ غوندې وکړه او ختمه شو. او نور دې نه بعد چې کومې مثلا داسې شیان دي مثلا چې طلا نه دي، نو هغه ډېر ارزان بیه ګوتې دي، هغه دي مثلا 30 افغانۍ، 40 افغانۍ، 100 افغانۍ دي. نو لکه نقلي شیان چې دي، هغه شیان چې دي په طلاو کې ختمیږي. کله چې زر ختم شو هغه چې دا هېڅ طلا نه ده. او رنګ یې چې کله سور شو په ایراني تیزابو کې،
هغه چې د ایرانی طلا ده او ډیر چې سور شو له دې نه پسې زیات سور شو هغه روسۍ طلا ده او چې کله مثلا رنګ یې ولاړو په یو ځای باندې اوبه هم نشو معلوم هم نشو مثلا تغیرات یې ونه کوه نو هغه چې دا عربي طلا یا 13 عیار طلا ده. نو ګرانو عزتمنو دا زموږ د نن ورځې معلومات چې تاسو وړاندې کړو تاسو کولی شئ چې له خیر سره راتلونکي زموږ نور ویډیوګانې هم تعقیب کړئ او تاسو به انشاءالله نور معلومات هم درکو. مننه.